السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو که چېرته تاسو نه موبایل په کور کې پاتې شو یا چېرته تاسو نه کوم ملګری راغلی ستاسو واټساپ خلاصوي خو ستاسو واټساپ لاک نه وي هغه بالکل خلاص وي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې څنګه تاسو کولی شئ چې خپل واټساپ ته خپل فیس یا د خپلو سترګو باندې خلاص کړئ، بند او خلاص کړئ. بالکل دوستانو بغیر له تاسو نه به هیڅوک هم هغه ستاسو واټساپ نشي خلاصولی تر څو چې ستاسو مخ یا ستاسو اواز نه وي. نو دا څنګه کې دوستانو دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن. لینک ته لاړ شئ دوستانو، ډسکرپشن کې لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، خپل موبایل کې ډاونلوډ او اپلیکیشن دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. ګورئ اپلیکیشن سمپل یو اپلیکیشن دی، زه ګورم چې دلته ما سره موجود و. ګورئ اپلیکیشن چې کله هم تاسو دوستانو خلاص کړئ تاسو به داسې یو ډیشبورډ راشي. نو تاسو به سمپل په دې باندې چک ولګوئ. چې کله هم چک تاسو ولګوئ نو دلته تاسو د کونج کې تاسو ته ښکاري اګري، په دې اګري باندې کلیک کړئ. د هغې نه پس به تاسو دلته سټارټ باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو ته ګورئ دلته درې آپشن تاسو ته راځي چې کله هم یو ویریفای ده یا ویریفای مایل اپ ته او یا اوپن لاک ده. تاسو به سمپل په دې ویریفای می یعنې په دې اولرډي باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به دلته راشي په دې چک باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په هغې باندې کلیک وکړ نو دوستانو تاسو دلته ښکاري تاسو به دلته صبر دا لږ شانتې صحیح نه ښکاري دوستانو. ګورئ دا سکپ انروډمنټ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو تاسو به داسې کیمرا راشي، تاسو به دلته ویریفای می باندې درې ځلې ووایئ ویریفای می ویریفای می ویریفای می ویریفای می. ګورئ درې ځلې به تاسو ویریفای می کې چې کله هم وشو تاسو به داسې راشي. نو کله کله موږ نه پاسورډ د یاده وځي، صحیح ده. نو دا پین ورکوئ پاسورډ ورکوئ هر څه چې موږ نه د یاده وځي بیا به هغه موږ د یاده د یو دوه درې څلور زه ورکوم، صحیح ده. په ټیک باندې به کلیک کړئ، دوباره به یې ولیکئ او په ټیک باندې کلیک کړئ. دلته به څه پرمیشن هغه غواړي تاسو به په ګیټ انډرایډ سیټینګ باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو ولټوئ اپ لاک دا او دا به تاسو آن کړئ، صحیح ده. دې نه به واپس شئ. چې کله هم دې نه واپس شئ دلته به تاسو به د چک باندې کلیک کړئ. چې کله هم په دې چک باندې تاسو کلیک وکړه نو اوکې ګاټ اټ. اوس دلته تاسو ته اپلیکیشن رالل، په کوم اپلیکیشن باندې ته لګول غواړئ. اوس زه واټساپ باندې لګول غواړم نو زه واټساپ ته ځم، دلته ګورئ دا زما واټساپ، صحیح ده. نو دا به تاسو دلته په منځنۍ ته کړئ، دلته دا لاک به کړئ، صحیح ده. بیرته به د دې نه وځئ. ودوستانو چې کله هم تاسو خپل واټساپ خلاصوئ دا وګورئ دا زما واټساپ دی، ګوره دا به نه خلاصېږي. دا وګورئ تاسو نه فیس ریکګنیشن غواړي. چې کله هم تاسو ګورئ مخ ورته وړاندې کړه اټومیټیکلی به ستاسو واټساپ خلاص وي. دوستانو ډېر یو زبردست ټریک دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ او خوند ترېنه واخلئ. دوستانو دا وه نننۍ ویډیو، که خوښ وي مې حتما در سره لایک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.